تکبر څه ته وایي؟ وایي بطر الحق وغمط الناس. بطر الحق وغمط الناس دا دوه ټکي دي، لکه تاسو مې یاد کړئ. که را سره ووایو نو درته به یاد شي بطر الحق وغمط الناس. به دا دوه کارونه چې هغه دا تکبر. حق له دیکه ورکول، یعنې چا چېرته قرآن او حدیث خبره وکړه دیکه دې ورکړه، دا تکبر دی. اوس که یو سړی په ظاهر کې ډېر عاجز دی، ډېر مذوبه دی او د ځان نه ډېر عاجز او صاحب جوړ کړی دی او تا ورته حدیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم بیان کړو، دی نه مني چې نه کنه زمونږ مسلک کې خدا ده کنه، او نه کنه زمونږ مشرانو خدا ویلو، نه دا غټ متکبره دی اگر که په ظاهره کې داسې مذوب کېږي، ځکه حق له دیکه ورکړه. او بل وغمط الناس، مؤمنانو ته سپک ګوري، خلکو ته مؤمنانو ته سپک ګوري. نو د نبی علیه السلام تعریف دا دی، د الله نبی په خپله دا تعریف کړی دی. یو صحابي وایي د الله نبی زه غواړم زما جامې ښایسته وي، زما پیزار ښکلی، زه ښایسته په نظر راشم. آیا دا تکبر دی؟ د الله نبی فرمایي دا تکبر نه دی، دا خو جمال دی، ډول دی، ډول اسلام کې جایز دی چې کوم حلال ډول دی. د الله نبی ورته فرمایي چې دا خو جمال دی، ان الله جمیل یحب الجمال. الله ښکلی ذات دی او هغه بنده هم خوښوي چې ښکلی منه د شریعت مطابق ښایسته لباس واچوه، پاکي جامې اچوه، ښه استري کړئ جامې اچوه، ښه مزیدار چې کوم دی پالش کړي بوټان او سپلۍ اچوه. په دې کې اوس خبره نشته دی، دا په شریعت کې منع نه دی او حرام نه دی.